دو عمل چې دی دا مقبول دی، دا نه رد کیږي ښه. دو عمل دا نه رد کیږي ښه، دا قبول دی. یو د ختم نبوت کار چې څوک کوي، ختم نبوت چې نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر دی، په دې عقیده کار کوي، دا مقبول عمل دی، دا نه رد کیږي ښه، دا نه رد کیږي. او یو درود شریف چې څوک وي دا الله نه رد کوي ښه. دا دوه عملونه مقبول عملونه دي، دا الله نه رد کوي، دا الله نه رد کوي. ځان له آخرت له تیاری وکړو. او نبی علیہ السلام فرمایي ما ته به د ټولو نه نږدې کس هغې چې د چا درود شریف سیوا راوختو دی به ما ته قیامت په ورځ باندې نبی علیہ السلام فرمایي ما ته به دې نږدې. او نبی علیہ السلام وفرمایل څوک چې درود شریف هیر کړي خطئ طریق الجنه، د جنت لار خطا کړه، د جنت لار خطا کړه چې چا درود شریف پرېښود. او نبی علیہ السلام وفرمایل البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصل علی. صحابو بخیل سړی هغه دی، شوم سړی هغه دی چې د هغه په خوا کې زما نوم ذکر شي او دی په ما درود شریف ونه وایي ښه. کله چې د امام الانبیا نوم واورئ هر ځای چې شوق سره وایي صلی الله علیه وسلم، دا زما د پیغمبر نوم دی، دا د هغې پیغمبر نوم دی چې قیامت کې ټول خلق په پولیس صراط تیریږي نو خلق به آوازونه کوي سلم 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 رب سلم یا رب سلم. خدایا د سلامتیا معامله را سره وکړي، سلم هر کس په وی یا رب سلم رب سلم، ربا د سلامتیا معامله را سره وکړي. هر تن به دا آواز لګي، دې کې به یو آواز د امت راشي، د امت نوم بوالي چې د امت مبارکه به د سلامتیا आवाज وکي چې خلک وګوري هغه به امام الانبیاء د پولیس رات خواته به ولاړی. په مونږ ډیر په امت ډیر مشفق پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوشش وکړو خپل سیرت صورت دا به د امام الانبیاء په طریقه جوړو که خیری ښه چې د نبی علیہ السلام څنګه شکل د نبی علیہ السلام څنګه سیرت څنګه صورت کوشش وکړو هغه شاد بزاد جوړو. موږ په امام الانبیاء باندې بیانو هر سړی ته د ځان مدرانه کتل، هر سړی ته د ځان مدرانه کتل. تاسو به یو نوم اورېدلی حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، دته به شیخ العرب والعجم وي ښه. د یو ورځ ریل کې را روانو ټرین کې خواته ورسره په سیټ باندې هندو ناست چې دواړه ناستي سفر کوي لار کې د دې هندو او دسماتي ته اړو شو زه او دسماتي ته ورځم چې ټرین کې او دسماتي ته ورغې سمدستي روپش ورغې راغی. حسین احمد مدنی رحمت الله علیه خو پیژني نه چې دا ما سره شیخ العرب والعجم ناست چې ویلی ده عمر بر بیشین پیزار نه پختو کا خو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وی زما د جانان د روزي رنگ شین دی وی ز شین پیزار نه پختو کوم ښه دومره به قدر کو شین پیزار به نه پختو وی دا د امام الانبیاء د روزي رنگ بر شین دی د گنبد رنگ شین دی ز شین پیزار نه پختو کو دومره قدر ولکه. هغه هندو ورغې زر روپش دی ورته ولې بس هغه واشروم چې دی ګنده دی د او دسماتي مناسب نه حضرت پوه شو پاسید وي څه کاغذونه ماغذونه یې راواغستل هغه واشروم یې صفا کړو. راغی د هندو ته وایي زه ترې وسره ووتم هغه واشروم صفا دی واشروم صفا دی ورشه هندو ته وایي. هغه هندو چې ورغی واشروم صفا او دسمات یې وکړو کېناست حیران دی خو زه څوک به راسره ناست نو چې کله سټیشن ته ورسېدل بلا مخلوق ولاړ دی. اخو شیخ العرب والعجم خلک استقبال لراوتلی وی دی کې حسین احمد مدنی را روان دی دنیا خلق ولاړ دی چې د ټرین نه کوزېده تپوس یې وکړو دا خلق چاته ولاړ دی وی دا دې ټرین کې حسین احمد مدنی را روان دی شیخ العرب والعجم را وی کم یو دی وی دا تا سره چې په سیټ ناست دی هغه دا دی دا خلق دته ولاړ دی. هغه هندو را پاسېده حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ته وی حضرت تا لیټرین نه دی صفا کړی
تا واسرون نه دی صفا کړی تا زما سینه د کوپر نه صفا کړله ما ته اول کلمه ووایه بیا به هله دې خلکو سره دی ښه په هغه ټیبې کس ته کلمه وویلله هندو مسلمان شو دا چې د حضرت سره سفر وکړو ښه یو سفر یې وکړو داسې مشران تیر شوي داسې به یې د بل سړي قدر کړو نن مونږ هر سړی خپل خدمت د بل نه الو کوشش دی چې دې زما خدمت وکړي دا جذبه راکې نشته چې ده ته د ځان نه درون وګورم د ده قدر وکړم دې به خدای دې لارې نن به خلک زمونږ کردار ته ګوري نن زمونږ عمل ته خلک ګوري نن زمونږ عمل ته خلک ګوري جماعت کې خلک یو پی ایسو ته تاله لګوي نو چې دا زمونږ مسلماني شي نو بل سړی به ایمان راوړي چې سړی جماعت کې تاله لګوي یو پی ایس ته دا ولې دا څوک پټ نه کړي ښه د جماعت نه به هم خلک یو پی ایس پټوي ښه دا زمونږ ایمان دی دا زمونږ اسلام دی دا زمونږ کردار دی هر ځای ته چې ځو نو دوکه شروع ده معاملات زمونږ صحیح نه دي نه که خلکو زمونږ معاملات ولیدل خلق په ایمان راوړي روغې قبیلې په یو ټیم ایمان راوړی غونډې قبیلې صرف د نبی علیه السلام سره یوه پیره بیه شوې وه نبی علیه السلام سره یې بیه وشوه نبی علیه السلام ورله کجوري ورکړې صحابي ته یې دا وله ورکړه خو یې دا څه ورله پسې سیوا ورکړه هغې وي د سیوا د څه دي دا تاسو میلمانه یې دا ستاسو حق دا قیمت والی دا سیوا والی هغه قبیله چې راله وي ستاسو پیغمبر کم یو دی وی دا دی وی دا هغه دی وی مونږ سره چې بیه کړې وه وی آو وی بس مونږ د ده یوه بیه لیدلې ده مونږ د غونډې قبیلې په ده باندې ایمان